دی بعضو خلکو ګوره د خپلو کشرانو ژوند تباه داسې تباه کړو چې سمې په اوږو په سر راخېجولي دي د محبت دا مطلب دی ماشوم سره محبت او د کشر سره چې په سر یې راوخېجوه بې ادبه ترې جوړ که د سره ورته سړیتوب مه ښایه د بعضو خلکو دا مسله ده موږ کې مشکل دا دی که نه چې یا خو سمه وړو او یا شاته پاتې کېږو منځنۍ لار ماشوم سره محبت سره د دې چې ته به ورته وخت په وخت ادب او سړیتوب ښې وکه مه کوه راشه کښېنه او کله په ادب کې وهلو ته هم ضرورت راشي او دا دی چې ماشوم دې په سر خېجولی دی او جي رسول وسلم به ماشومانو سره محبت کو هغه محبت کو ماشومانو سره خو ادب به ورته هم کوو یو ورځ د صدقې کجوره پرته وه په لاره باندې د صدقې کجوره یا داسې کجوره پرته وه چې څه پته یې نه لګېده چې صدقې ده که هسې چا یې ښودې ده او دلته رسول وسلم باندې او د هغه په اهل بیت باندې صدقه او زکات دا منع دی نو حسن رضی الله عنه چې هغه ماشوم و هغه ور مخکې شو کجوره یې راواخېست رسول وسلم ورته لاس داسې په ګوتو ووایي کح وزارې کوي ویلو کله ادب کوو کې به وهل هم کې یوازې دا نه چې موږ یو طرف یاد کړو چې رسول وسلم به ماشومانو سره محبت کوو خو د هغه محبت داسې نه و چې کې افراط و تفریط کشر سره ښه محبت کوه خو سړیتوب ورته ښایه ادب ورته ښایه ژوند وله مه تباه کوه دې بعضو خلکو ګوره د خپلو کشرانو ژوند تباه داسې تباه کړو چې سمې په اوږو په سر راخېجولي دي هغه نه د دنیا د حالات نه خبر شو نه هغوی دین وپېژندو نه هغوی سړیتوب وپېژندو نه هغوی ادب وپېژندو دا په دې کې دلیل شته ویم درته هغه دا دی چې رسول وسلم د دې ماشوم سره څومره محبت دی ځان سره شاته کېنولی که نه دی خو عقیده یې ورته وښووه دا هغه مسله ده چې محبت به کې خو سړیتوب به ورته ښیې